وروستی سمستر شپږمه برخه انعکاس میډیا. پلار ته مې مخ ور واړاوه ومې ویل پلار جانه سبا زما ټولګیوال وسیم راځي، څه خبرې در سره لري؟ نور بیرته خپلې خونې ته راغلم. د خونې تشناب کې مې اودس وکړ، مخ په قبلې ودرېدم. د لمانځه کولو وروسته مې بدن لږ ښه شو. په کټ کې وغځېدم، سوچونو پسې واخیستم. ډاډ او ویره دواړه راسره ملګري ول. ویرېدم هسې نه چې پلار مې دې رشتې ته تیاره نه شي، او ډاډه په دې وم چې د پلار نازولی وم. تر اوسه زما یوې غوښتنې ته هم منفي ځواب نه و راکړی. همداسې په سوچونو کې ویده شوی وم. سهار وختي مې موبایل وشرنګېد. د موبایل په سکرین مې ګوته راښکله. زنګ یې غلی شو، له خپل ځایه اوچت شو. لمونځ او تلاوت مې وکړ. نور د وسیم په انتظار کېناستم. د سهار نرم باد لګېده، د ونو پاڼو د ساس په څېر نرۍ شغا کوله. د مرغۍ چوڼ چاڼ و، ما یې ننداره کوله. د لمر وړانګې په غرونو لګېدلې وې. چې موبایل مې وشرنګېد، موبایل ته مې وکتل. د وسیم زنګ و. سهارنۍ ننداره مې پرېښوده، موبایل مې ژر اوکې کړ. وسیم وویل السلام علیکم، چیرته یې؟ بهر راوځه، راغلی یم. ورته ومې ویل وعلیکم سلام، لږ صبر وکړه، در ووتلم. له وسیم سره مې ستړې مشي وکړه. په حجره کې کېناستو. ورته ومې ویل زه مې پلار ته غږ کوم، نور خو ماشاءالله په خبره پوه سړی یې. وسیم ورو مسک شو. زه کور ته ننوتم. کور ته راغلم، پلار ته مې وویل وسیم راغلی دی، بهر حجره کې انتظار کوي. له اوږدې شېبې ځنډ څخه وروسته له چایو سره حجرې ته ورننوتم. وسیم او پلار مې سره خبرې کولې. زما په ورتګ سره یې خولې بندې کړې. چای مې وڅښه. وسیم اجازه وغوښته او لاړ. زه د مور او پلار یو نازولی زوی وم. زما د هرې خوښۍ لپاره یې هڅې کولې. زما هرې خبرې ته به یې د عمل جامه ور اغوسته، د همدې لپاره چې زما خوښي وګوري. څو ورځې وروسته د هما دوی کور ته د هغې د غوښتلو لپاره ورغلي ول. بله ورځ وسیم په ټولګي کې پوږه ووهلم. بهر ته د تلو اشاره یې راته وکړه. زه هم وروتم. د پوهنځي یو کونج کې ودرېدو. وسیم ته مې وویل څه خبره ده؟ وسیم لاندنۍ شونډه په غاښونو ونیوله. سوړ اسویلی یې وویست. وویل تېره ورځ موږ د هما دوی کور ته ورغلي وو چې ستا لپاره یې وغواړو. موږ ورسره خبره شریکه کړه. هغوی په هغه ساعت ځواب راکړ. تا ته خو پته ده چې پښتنو کې دا دود دی چې په لومړۍ جرګه څوک خور لورې نه ورکوي. وسیم ته مې وویل صفا خبرې کوه، ژر راته ووایه څه وشول. وسیم راته وویل د هما پلار د خبرو کولو لپاره خوله خلاصه کړه چې هما موږ په کوچنیتوب کې د خپل ماما زوی ته په نوم کړي. د دې خبرې سره راباندې سر وګرځېد. په تندي مې مړه خوله راماته شوه. ځمکه مې له پښو وتښتېدله. داسې درد مې حس کړ لکه څوک چې په چا د تبر ګزار وکړي. ځان مې دیوال ته تکیه کړ. په پښو کې مې ساه پاتې نه وه. له سترګو مې مړې اوښکې روانې وې. په غرې نیولو غږ مې وسیم ته وویل زما د ژوند په قافلو ماښامونه راغلل. د ژوند بلې ډیوې مې مړې شوې. د زړه ودانه نړۍ مې ونړېده. نور دې د خاورینه نړۍ هم ونړېږي. اور دې واخلي، لمباو ایره دې وګرځي. ورځې شپې تېرېدې.
ژوند مې تریخ شو، هر څه راڅخه پاتې شول. هر وخت به په دې هڅه کې وم چې د غم کمېدو لپاره یو څه وکړم. یوازې د نورو خلکو مې اورېدلي وو چې نشه غم کموي، زړه ته سکون ورکوي، دماغو ته د آرامښت د چینې اوبه ورکوي. دا خبره د لږ وخت لپاره رښتیا وي، وروسته بیا لکه اور ته چې پوکی ورکوي داسې غمونه تازه کوي. ځکه نشه هماغه ساعت د انسان غم غلطوي، خو زیات وخت دوام نه کوي. ما به یوازې په تش سګرټ څکولو غم غلطوه، سره له دې چې د سګرټو په تاوانونو هم پوهېدم. سګرټ د انسان روغتیا زیانمنوي او د انسان په روح او جسم دواړو تاثیرات لري. دا زیانونه لکه د لمر د سترګې په څېر روښانه دي، خو موږ بیا هم د لمر سترګه په دوو ګوتو د پټولو هڅه کوو چې دا ناشونې ده او ځان د سګرټو د بدې بلا په خوله کې ورکوو. د سګرټ په شنو لوګو کې به ځان راڅخه د فکرونو او سوچونو په نړۍ کې ورک شو. له ځان سره به مې ویل پښتانه ولې داسې کارونه کوي چې د انسان ژوند له خطر سره مخ کوي. دا افغاني او پښتني ټولنې له نورو بدبختیو سره د غټه بدبختي ده چې د کوچني هلک او کوچنۍ نجلۍ کوژده د کورنۍ د مشرانو په خوښه په کوچنیتوب کې کوي. دا ناوړه دود بدبختۍ او دښمنۍ رامنځته کوي چې له امله یې څوک د زندان د توره تنبو شاته وغورځېږي، څوک په قتل ورسېږي، د چا ځان وژنه په نصیب شي او څوک د دې دنیا په اور ځان وسوځوي. همدا د مشرانو غلطي او ناسمې پرېکړې دي چې په لوی لاس د یو چا راتلونکی خوښ ژوند د غمونو په دښته بدل کړي، د ژوند له خوږو یې بې برخې کړي، د خوشحاله ژوند ورته د غمونو، ژړاګانو او ویرونو تود تنور وګرځوي. زموږ د ټولنې ناسم او فاسد عرفونه د خلکو د پوهې د سطحې ټیټوالی د دې لامل شوی دی چې د دې ټولنې ناپوهه وګړي د خپلو دوستیو او ملګرتیاو د پاللو لپاره خپلو کوچني اولادونه قربانوي. د دې لپاره پرېکړه کوي چې یو بل ته نږدې شي او وایي که لور مې وشوه ستا د زوی په نوم او که لور دې وشوه زما د زوی په نوم. سګرټ ته به مې پام شو، ورو ورو یې بدن نړېده لکه تیزه زلزله چې دیوالونه نړوي. دیوال ته مې تکیه ووهله، د ودرېدو ستړی شوی وم، ملا مې د دیوال سره وکښله، کېناستم، ځان مې راټول کړ، په زنګونونو مې سر کېښود. هما مې په زړه لکه د باران د څاڅکو راوورېدله، هماغه یادونه چې په لومړي ځل مې وارخطا ولیده، هماغه شېبې چې نوټ یې راته وسپاره. سګرټ مې بیا ولګوه، ښه کشونه مې ترې وکړل. د سګرټ لوګي په هوا کې په نڅا پورته کېدل. د سګرټ له کشولو وروسته به مې د لاس په ګوتو سګرټ ته جټکه ورکړه، لږ لږ به ونړېده. سترګې مې راډکې شوې، اوښکې مې تر زنې ورسېدې، په مخ مې د اوښکو لیکې جوړې وې، پوزه مې کش کړه، د زړه له درده مې چیغې کړې. ولې د یو چا له خوښۍ پرته د هغې د ژوند فیصلې او پرېکړې وشي؟ دا پرېکړې پوه مشران نه کوي بلکې ناپوهه مشران یې کوي. د دې فیصلو د پایلو خبر نه وي او د راتلونکي ژوند په اړه هم فکر نه کوي. داسې هم نه وایي که موږ دا پرېکړه وکړو، یعنې کوچنۍ نجلۍ د کوچني هلک په نوم کړو، دوی که لوی شي او د ژوند سطحې سره برابرې نه وي، یو مالدار او بل غریب وي، یو نالوستی او بل لوستی وي، یو د ښاري ژوند خوښونکی او بل د اطرافي ژوند خوښونکی، که د ژوند سطحې سره جوړې وي نو دا به پرې د پاک رب ستره پیرزوینه وي. ګنې مشرانو یې د ژوند کار ور خلاص کړی وي.
څو ورځې وروسته مې د سمستر اخرنۍ ازموینې وي. ما نو د درسونو سره خدای پاماني کړې وه، هېڅ د ازموینو په کیسه کې نه وم. د ازموینو د نتایجو راته داسې معلومېده چې د ټولګي ډېر وروستی مقام برابر برخه شي. نور نو ازموینې خلاصې شوې وې، د ګرمۍ 3 میاشتنۍ رخصتۍ پیل شو. زه یې هم په غم کې نه شوم چې ټولګي کې به په 2 مقام کې راغلی وم. د رخصتۍ شپې ورځې تېرېدلې، ټول رخصتي مې په همدې بڼ کې تېره کړه. څو ورځې وړاندې له تا سره مخ شوم، اوس نو د رخصتۍ څو ورځې پاتې دي او تا ته مخامخ د بڼ په شین چمن کې ولاړ یم. ما چې د ډېرې شېبې راهیسې کیسې ته غوږ ایښی و، خپلې سترګې مې په ځمکه کې ګنډلې وې. ستوري ته مې وکتل، لاسونه مې شاته تکیه کړل، پښې مې وغځولې. ستوری لا هماغسې ونې ته ډډه لګولې وه، یو پښی په ځمکه او بله یې د ونې ډډ ته تکیه کړې وه. بر اسمان ته مې وکتل، تک شین ځلېده، د ونو پاڼې ورو ورو خوځېدلې. ومې ویل ته ملامت نه یې، له تا سره زیاتی شوی دی. ناپوهه مشران همداسې کوي، هغوی په ظاهري بڼه بنا وي خو په معنوي لحاظ ړانده وي. ناپوهي یې سترګې ورپټې کړې وي. ته حوصله مه بایله، دا نشي نورې پرېږده. الله جل جلاله مهربان دی، د زړه په خزان به دې پسرلی راشي. ته هغه زموږ د پښتنو متل نه دی اورېدلی چې وایي سر ژوندی وي خولۍ ډېرې. ستوري د ونې ډډ سره تکیه پرېښودل، راغی زما تر څنګ کېناست، حاضر ځواب یې راکړ. ویې ویل سر ژوندی وي خولۍ ډېرې، خو خبره صحیح ده، خو د خولۍ اخیستلو پر وخت کتل کېږي چې جوړه ده او که نه. ته هم راته عجیبه خبرې کوې، موږ د کومو حالاتو تېرېږو او ته کوم رباب غږوې. بیا یې راته دا بیت ووایه: د چا د ژوند له کړاوونو نه څوک څه خبره دي، هر څوک هم دا وایي چې ودې کړې مزې پیره. بیت ډېر خوندور ولګېد، په کلاس کلاس مې وخندل، له ځان سره مې وویل څه عجیبه خبرې کوي. د ماښام تیارې په خورېدو وي، مرغان خپلو ځالو ته د ورځې د ستړیا د رفع کولو په پاره او د سبا ورځې د پلان جوړولو په موخه راستنېدل. ستوری راڅخه د تګ لپاره اجازه وغوښته. ما یې خبره ونیوله، ورته ومې ویل اوس لاړ شه، سبا درته زه همدلته انتظار کوم، ضرور به راځې. روان شو. څو قدمه وړاندې تللی و چې د موبایل شمیره مې ذهن ته راغله. ورغږ مې کړل: ستوريه، د موبایل شمیره خو دې راکړه. ستوري راته وویل هغه وختونه تللي کوم وخت به چې ما موبایلونه ګرځول، زه اوس دا شیان نه لرم او نه یې ګرځوم. ومې ویل سمه ده، د پلار شمیره خو به دې وي. ویې ویل هو شته، هندۍ شمیره ده، ویې لیکه. شمیره مې ترې واخیسته. ستوری لاړ. زه د ماښام لمانځه لپاره د بڼ په چمن کې ودرېدم. د سلام ګرځولو وروسته مې د کور لار ونیوله. همداسې د ژوند شپې ورځې تېرېدلې لکه د باد په څېر، تر څو چې پوهېږې د باد څپو هر څه له ځان سره وړي وي. موږ دواړه به هره ورځ د ماسپښین وروسته په بڼ کې سره کېناستلو. د ژوند په حالاتو به مو خبرې کولې، شپېلۍ به مو غږوله، ژوند ته به مو رنګونه ورکول. زموږ ناستې د پخوا په څېر نااشنا او نابلده نه وي، بلکې اوس موږ د ملګرتیا بنډارونه کول. بله ورځ په بڼ کې ناست و. ستوري راته وویل سبا زموږ پوهنتون پیلېږي. د پوهنتون آخري کال څومره خوندور وي، خو زما هیڅ زړه نه کېږي چې پوهنتون ته لاړ شم. غږ یې ژړغونی شو او ویې ویل ګرانو اورېدونکو، دا وه د وروستي سیمستره د ناول 6مه برخه. تر بیا وراتلونکې برخې تاسې په پاکه او
مهربان رب سپارم.